السلام علیکم، زه یم ریحان د ټکنیکل ریحان چینل نه. ګرانو دوستانو، نن به همدغه ویډیو کې در وښیم چې د 2025 کال د ای آی سیسټم نوي پرمختګونه درته ټول سټپ بای سټپ معرفي کوم. یعنې د 2025 کال د مصنوعي ځیګرتیا نوي پرمختګ د څه لپاره دی، څنګه کار کوي، په څه شي کې زیات رول لوبوي. نو ملګرو ټول معلومات یې سټپ بای سټپ در کوم. راځو د موبایل سکرین ته په 2025 کال کې د مصنوعي هوښیار یعنې ای آی په برخه کې څو مهم پرمختګونه او لارې متوقع دي. لومړی، پرمختللي ژبني ماډلونه یعنې ژبه ماډل لکه GPT-4 او راتلونکې نسخې چې په طبیعي ژبه پوهې کې پرمختګ کوي، کولی شي خلکو سره په ډېر طبیعي او دقیق ډول خبرې وکړي چې د ژبو ترمنځ ژباړه ښه کړي او شخصي اړتیاوې ښه پوره کولی شي. نو ملګرو، ای آی چې دی په راتلونکي یعنې سږ کال 2025 کال کې چې دغه علامه ایښودل ده چې GPT بیا او ژبني یعنې په طبیعت کې زیات رول ولوبوي، یعنې هیڅ داسې ډاکټر ته به ورته ضرورت نه وي. دویم ملګرو، مصنوعي ځیګرتیا ورځ تر بلې پرمختګ کوي. که موږ یې پر وخت زده نه کړو او سم کار ترې وانخلو، نو دا به زموږ ژوند اسانه کړي، یعنې یا بیا ستونزمن کړي. خو باید هوښیار واوسو او د غلطو کارونو څخه یې وساتو. ملګرو، ای آی سیسټم یعنې دغه مصنوعي ځیګرتیا چې دی په ورځ تر بلې پرمختګ کوي. 2025 کال کې زیات پرمختګونه کړي دي، هم حقیقي او هم غیر حقیقي. او ملګرو، زیاتې ګټې هم لري او زیات نقصانونه هم لري چې دغه نقصان او ګټې زه درته ښایم. نقصان خو یې ملګرو دغه دی، لومړی کې چې جعلي ویډیوګانې او خبرونه جوړول، یعنې د خلکو کارونه له منځه وړل. د خلکو کارونه به له منځه یوسي، جعلي ویډیوګانې به جوړوي، یعنې خبرونه به جوړوي چې هغه به بالکل حقیقي وي، خو دوی به یې جعلي درته جوړوي. د معلوماتو شخصي حریم ته خطر. ملګرو، دغه ای آی سیسټم بیخي زیات کوډونه لري چې څنګه ته ورته وایې هغه هلته کوډونه درکوي او ستا هغه کسان چې خلکو ته تاوان رسوي ډېر په اسانۍ سره یې رسولی شي. نو باید مخکې له دې چې موږ دغه ای آی سیسټم بالکل زده کړو چې موږ ته څوک تاوان ونه رسوي. ګټې همدغه دي چې تاسو هر رقم ته ستونزه یا هر رقم ته مشکل چې وي در اسانولی شي، یعنې در حل کولی شي. نو ملګرو، باید موږ ای آی سیسټم په سم ډول یعنې په سم وخت کې زده کړو. ملګرو، که چیرې زده نه کړو نو موږ لپاره ډېر زیات تاوان دی. همدغه زده کړه همدغه چینل باندې درته اپلوډ کوم. تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ، درته ټول معلومات یعنې کوم وایرسونه چې خطرناک وایرسونه اپلوډ کوي په 2025 کال کې یا مخته نور او کوم مشخصې ګټې چې دي پر همدغه چینل یې درته اپلوډ کوم. ملګرو، همدغه چینل تاسو خالي مازې سبسکرایب کړئ، څنګه د بیل نشان هم ورسره کلیک کړئ چې هره ویډیو تر تاسو زر در رسیږي. ملګرو، د ویډیو په ډسکریپشن کې د واتساپ چینل او د ټلیګرام چینل لینکونه پراته دي، هلته هم راسره یوځای شئ. هلته درته هره ورځ پیسټونه کوم، تاسو له هغه ځای څخه هم زده کولی شئ او نوي معلومات ترلاسه کولی شئ. او بل ملګرو، خبره دا ده چې په یوازیني زده کړه یعنې یوازې زده کړه یعنې سیلف لرنینګ کې سیسټمونه د ای آی یو نوی ماډل زده کړه پیل کړي چې په هغه کې د ماشینونو د ځان څخه زده کړه کوي، یعنې بل څوک ورته کوډ نه ورکوي پرته له دې چې ورته ځانګړی کوډ یا زده کړې ډیټا ورکړی شي. دا به ای آی پرمختګونو لپاره نوی دروازه پرانیزي چې ملګرو، تاسو باید پر همدغه ځای باندې تاسو اوسه پورې نه پوهیږئ. که چیرې تاسو ای آی سیسټم ولوستو یا ای آی سیسټم باندې پوه شوئ، تاسو بیا دغه خبرې هم ښې درکولی شئ. ملګرو، نو درته ټول معلومات پر همدغه چینل باندې اپلوډ کوم. چینل سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو پورې ښې چارې. مننه.